دیوان ژورنالیزم او ټولنه لیکل شوی و. زه یا د ژورنالیزم اغیز په ټولنه باندې نو مایل اول باید ټولنه وي، چې ټولنه نه وي نو ژورنالیزم به له کومه شي. نو خیر د کله کله سړي نه یا ټایپي تېروتنه کېږي یا په جریان د خبرو کې د سړي تېروتنه وشي، خو موږ تاسو ته پکار ده چې له سره یې درک کړو ټولنه ژورنالیزم یا په ټولنه باندې د ژورنالیزم اغیز. دا ډېر لویه مسله ده، زه نه غواړم چې ډېرې تفصیلي کړم، ځینې برخې یاداشتونه به یې ووایو سره او داسې به یې هم نه وایم لکه استاد ملګري یو. څه چې ما سره ستا هغه به درته ووایم او څه چې له تاسې اورېدل هغه به بیا تاسې ووایي. موږ تاسو خو وینو سوشل میډیا ده او خپله دغه میډیا ده دودیزه چې د برقي میډیا یا سوشل میډیا چې ورسره جمع شوې ده، هغه دودیزه میډیا چې اول کې را شروع شوې وه د چاپي رسنۍ چې وي، هغه یې بیخي تقریبا یا تتې کړي یا یې ورکې کړي. او د دې جنجال دا شو چې موږ له مطالعې نه لرې شولو. په اروپا کې د رنسانس نه وروسته د انقلاب په 1909 کال کې د اروپا انقلاب چې بیا د نړۍ د معاصر تاریخ مبدام شو، په ټولې نړۍ باندې تاثیر وکولی شو. د دې یوازینی لامل خلک لیکوالان، کتابونه او چاپي رسنۍ وي. دغه درې وو چې لیکوالانو بیا کتابونه یا لیکل یا په چاپي رسنیو کې مقالې راتلې. دوی د ولس شعور دومره راویښ کړ چې بالاخره په ځان فکر وکړو چې موږ خو زوال ته تللي وو، بیا څنګه کولی شو چې عروج ته لاړ شو. له صفر نقطې یا له منفي نه یې دغه شروع راوکړه، صفر ته یې ځان راورساوه. او اروپا د دوی په حساب ځان داسې جوړ کړی ده چې اوس د موږ او تاسې خلک په سیندونو باندې ورتېرېږي او هلته ځان رسوي. دویم تکلیف لیدلی ده، جنګونه پې تېر شوي دي، استبداد پې تېر شوی ده، ظلم پې شوی ده، لانجې یې کتلي دي. خو د دې ټولو باوجود یې یو فکر کړی دی چې راځئ خو نور ژوند ته هم ضرورت ده سړی وکړي. نو د ژوند لپاره څو کسان سره لاس په کار شوي دي عالمان، یا یې رسنۍ تاسیس کړي، یا یو کتاب چاپ کړی، یا یې دغسې په ناستو کې 5-6 نفرو ته یوه خبره کړې ده چې بالاخره د دې توانایي پیدا کړې چې ټولنه یې دغه حالت ته رسول ده. طبعا په هغه ټولنه نیوکې شته، موږ تاسې به له خپل دید نه، له خپلې عقیدې نه یا له خپل فرهنګي لوري نه په هغو باندې انتقادات لرو، دوی به یې په موږ باندې لري. اما دا هغه د ولسونو خپلې شتمنۍ دي، که عقیده ده، که فرهنګ ده، که ټولنیز نزاکتونه او رواجونه دي، دا په دوی پورې اړه لري، د ولس خپل کار ده. نو په ټولنه باندې موږ که بحث کوو، موږ ویلی شو چې ټولنه د یوه ډله خلکو د اوسېدو جای، شرایط، فرهنګ او عقیدې مجموعه ده. یا که موږ ووایو چې یوه ډله خلک چې په یوه سیمه کې اوسېږي، یو فرهنګ ولري، تر ډیره یو ډول عقیده ولري او یو ډول رواجونو باندې د یو ډول اهدافو لپاره خواري وکړي، وګرځېږي، واوسېږي، دا ټولنه ده. موږ کولی سو افغانستان یوه ټولنه وښیو، موږ کولی سو کابل یوه ټولنه وښیو، موږ کولی سو همدغه تایمني د چارای شهید شاوخوا سیمې دا یوه ټولنه وښیو، کولی سو دې کوڅې ته هم ټولنه ووایو. دا مثلا په انساني او حیواني ټولنه باندې ویشلی سو، موږ یې په ژوندیو په مړو ټولنه باندې ویشلی شو، موږ یې په بېلابېلو برخو د ټولنې په طبیعت او په ټولنیز اړخ که سړی فکر وکړي، د طبیعي علومو عالمان یو ډول ویشي، د اجتماعي علومو عالمان بل ډول ویشي، په دې سختې ډېرې خبرې کېږي. خو کومه ټولنه چې موږ تاسو د ژورنالیزم په رابطه ورسره خبرې کوو، هغه انساني ټولنه ده. انساني ټولنه هغې ټولنې ته موږ وایو چې یوه ډله انسانان د مشترکو اهدافو او مشترک فرهنګ په لرلو باندې
یو د بل سره ګډ ژوند کوي. دا انساني ټولنه ده. دغه کور کې 10 نفره سره اوسېږئ د دې لپاره چې د خلکو فکر جوړ شي، د خلکو فرهنګي مینه خړوب شي، د خلکو په علمیت کې زیاتوالی راشي. د دغه اهدافو لپاره او د دې اوسېدو په فرهنګ باندې چې څوک په 3 منزل کې غواړي اوسېږي، څوک په 2 منزل کې، او د دې مسیر لپاره چې غواړي د شی دغه مرکز روان وساتل شي. دغه یوه ټولنه ده. اوس په دې ټولنه باندې د ژورنالیزم تاثیر څه ده؟ که موږ یې څېړو نو پکار ده چې اول سړی په ژورنالیزم پوه شي. ژورنالیزم موږ هغه تعریفونه چې په کتابونو کې دي زښت ډېر دي، خو موږ داسې وایو چې هغه علم چې خلک پکې د دې لپاره زده کړې کوي چې معلومات راواخلي، تحلیل، تجزیه او ایډیټ یې وکړي، او بیا یې د ژورنالیستیکو یا ژورنالیستي وسیلو چې هغه رسنۍ دي د دې لارې خلکو ته ولېږدوي. دغه ټوله زده کړه چې ده دا ژورنالیزم ده. یو ور د معلوماتو راخیستل، بیا د هغه تحلیل او تجزیه او ایډیټ، بیا د هغه خپرول، دا ژورنالیزم ده. اوس یو بل څه په دنیا کې ورسره اضافه شوی ده چې هغه وایي چې د خلکو د عکس العمل راخیستل هم باید موږ زده کړو. یو خبر خپرئ او د ټولنې د علمي طبقې لپاره ده، خو د ټولنې علمي طبقه د دې خبر په اړه بیرته څه نظر لري؟ خبر خو یې اورېدلی، څوک په دې باندې تحلیل کوي، څوک په دې باندې طنز لیکي، د چا عکس العمل مثبت ده، د چا منفي. دغه د مثبت او منفي عکس العملونو راخیستل، تجزیه کول، او بیرته بیا د دې خپلو اړیکو د مهارتونو د ادارې یا بورډ په مرسته اصلاح کول، دا موږ د ژورنالیستانو کار ده. نو په نړۍ کې یو بل علم دی، علم اضافه کړ دې خبرې د عکس العمل چې هغه د اړیکو علم ده. موږ پخوا ژورنالیزم یوازې لوست، اوس اړیکې مو ورسره وایو. اوس په ټوله دنیا کې ژورنالیزم چې ده د کمیونیکیشن ساینس او ژورنالیزم فاکولته ورته وایي، د اړیکو او د ژورنالیزم علم. د اړیکې دې لپاره ورسره اضافه شوي دا ټول څه لاړل، عکس العمل چې رااخلي دا اړیکه ده له خلکو نه چې څه یې د تا په اړه فکر کړی، د هغو فیډبک یا د هغوی عکس العمل دا رااخلي، دا اړیکه شوله. نو دلته د ژورنالیزم او د اړیکو د علم سره ګډ شو. بیا چې کله تخصصي زده کړې کوي، څوک یې ژورنالیزم لولي، څوک یې اړیکې لولي، څوک یې عامه اړیکې لولي. د ژورنالیزم څه شی ده، اړیکې څه شی دي، او عامه اړیکې څه شی دي، په دې باندې به بیا انشاءالله بله ورځ بحث کوو. یوازې دومره مو لپاره بس ده چې پوه شو ژورنالیزم داسې علم او هنر ده چې سړی پکې د معلوماتو اخیستل، تحلیل او تجزیه او ایډیټ، او بیا د هغه د خپرولو او د عکس العملونو د راخیستو چل زده کوي. دا چل زده کول د ژورنالیزم د علم کار ده. څوک چې دا علم زده کوي هغه ته ژورنالیست ویل کېږي. خو موږ ویلي چې د معلوماتو راخیستل، تحلیل او تجزیه، ایډیټ او خلکو ته لیږل، خلکو ته د چا له لارې لیږو؟ رسنۍ د ژورنالیزم وسیلې دي. هر علم خپل وسایل لري. ژورنالیزم د خپلو تربیه شویو افرادو د پیغامونو د لیږد لپاره رسنۍ په نوم باندې چینلونه لري. دغه رسنۍ چې دي اوس په دنیا کې مختلفې دي. اول ځل چاپي رسنۍ را شروع شوې، راډیو جوړه شوه، ټلویزیون منځته راغی، آنلاین میډیا راغله منځته، او بیا په وروستیو کې سوشل میډیا چې موږ او تاسو دا ټولنیزې رسنۍ چې ورته وایو دا راووتله. دا هغه خلکو چې په چاپي میډیا کې کار کاوه په ټولنه یې تاثیرات څه وو؟ ما د فرانسې مثال درته درکړ. بیا چې ځینو خلکو په جنګ کې په بدو حالاتو کې د دې موقع نه لرله چې لارې باندې د مشکلاتو چې د اخبارونو مجلې یو ځای نه بل ځای ته ولېږدېږي، نو بیا په دې فکر کې شول چې موږ باید د لهر ځای لپاره د غږ د انتقال یو پروسه رامنځته کړو چې ډېر لرې ځای ته هم هغه غږ انتقال شي. په دې باندې راډیو تاسیس شوه. راډیو له تاسیس نه وروسته په دې فکر پیدا شو چې غږ انتقالېږي، خو کېدای شي تصویر هم انتقال شي. د تصویر د انتقال فکر پیدا شو. د دې دواړو د انتقال نه وروسته په
په دې فکر پیدا شو چې کیدای شي دا د متحرک تصویر یا ژوندی تصویر دا چې موږ ویډیو ورته وایو دا انتقال شي. دې لپاره ټلویزیون رامنځته شو. د ټلویزیون د نه وروسته بیا خلکو ویل چې راځئ دغه انټرنیټ هم چې پیدا شوی د پیغام د لیږد لپاره، نو رسنیو د خپلو پیغامونو څه به چې په راډیو کې، ټلویزیون کې یا په چاپ کې نشرول، همدغه متنونه، ویډیوګانې او غږونه به یې راواخیستل، په ویب سایټونو باندې به یې اچول. دا د رسنیو انلاین شکل شو. بیا انلاین رسنۍ رامنځته شولې چې هغه دغسې رامنځته شولې چې فکر وشو چې نه، موږ باید هېڅ نه چاپ، هغه رسنۍ چې چاپي یا راډیوي یا ټلویزیوني نشرات لرل، د خپل جوړ نشرات به یې راخیستل، په انلاین به یې خپرول. یو ډله خلکو فکر وکړو چې موږ هېڅ نه چاپي رسنۍ لرو، نه راډیوي نه ټلویزیوني، اما موږ هم کولی شو چې یو انلاین رسنۍ ولرو. د دې لپاره خبري ادارې رامنځته شوې، خبري ایجنسۍ، خبري اژانسونه چې ورته وایو، لکه پژواک اژانس چې تاسې ښه مشهور ده پېژنئ، باختر اژانس یا داسې نور، دا رامنځته شول. دا د دې لپاره چې دوی به فعالیت کاوه، کار به یې کاوه، خبرونه به یې راخیستل، د خپلې پالیسي سره سم به یې خلکو ته لیږدول. نو دا پروسه تر دې راورسېده چې سوشل میډیا یې وزېږوله، او په سوشل میډیا اکاونټ شاته نن ناست هر یو ته ځان خبریاله کارېږي. هر څه چې ولیکل ماسقم بولي، هر څه چې ولیکل سمیم بولي، بحقیم بولي، او بحث هم در سره پې کوي. تاسې کله کله زه نه پوهېږم چې دا تجربه به هم کړې وي که نه، خو زه ډېر کله دغه د ځینو عالمو خلکو پوسټونو باندې د خلکو تبصرې لولم. بیا په تبصرو کې خلک سره نښتي یا کمنټونو کې تقریبا له تبصرې نه لیکلي نه هغه تبصرې ډېري، هغه په تبصرو کې بیا د ریپلی چې یو بل ته اخیستل سوي دا دومره ډېرې وي چې سړی خوند ترې اخلي. ډېر څه لکه یو ژوندی بحث چې روان وي ډایرکټ مخامخ، ډېر سړی تر زده کوي. نو دغه رسنۍ د خبریالانو یا د ژورنالیستانو یا څوک چې موږ ویل چې د ژورنالیزم په علم کې تربیه کېږي، د هغو د پیغامونو د لیږد وسیلې دي. دوی د یو درې اړخیز مثلث ته ورته ده چې یو اړخ خپله حکومت بللی شو، بل اړخ ملت بللی شو، بل اړخ ځمکه. په دغه منځ کې د رسنۍ په نوم باندې دوی پراته دي. دوی کوشش کوي چې په ځمکه باندې پروت ملت له خپل حکومت سره وصل کړي، د حکومت غوښتنې، نظریات، پالیسۍ او ستراتیژیکې موخې خلکو ته ورسوي، تبلیغي کړي، او د خلکو غوښتنې او نظریات او احساسات راواخلي، حکومت ته یې ووایي. چې د موږ په دې 20 کلنه یا 20 کلنه او اوس په دې 2 کلنه میډیایي تاریخچه کې تر اوسه په دې ونه توانېدلو چې دا که هر سم و. او یوازینی علت دا ده چې دلته ژورنالیزم تخصصي نه لوستل کېږي. موږ په دنیا کې د میډیا د منیجمنټ په نوم باندې یا د رسنیو د مدیریت په نوم باندې چې دا خپله په 2 برخو باندې ویشل کېږي، یو د رسنیو مدیریت ته، یو په رسنیو باندې څار یا مدیریت ته. دا 2 برخې لرو. دغه د رسنیو مدیریت یې همدغسې نارمل مدیریت ته چې کېږي، خو په رسنیو مدیریت دا د ستراتیژیک مدیریت برخه ده. څنګه کېدلی چې حکومت خپله پالیسي او ستراتیژي د رسنیو په ستراتیژۍ او پالیسیو کې جای کړي، او بیا هغسې چې لازمه ده هغسې کار وکړي. دې برخه کې موږ نیمګړتیاوې لرو. کله هم د رسنیو په ستراتیژیکه برخه کې داسې څوک نه وي چې هغه د په دې وپوهېږي. کله هم بیا د حکومت د رسنیو په مرکزونو کې دغسې خلک نه وي چې هغه دا ستراتیژي درک کړي. نو دغه واټن چې د خلکو د حکومت ترمنځ دا ډېرېږي کمیږي نه. تاسو په تېرو حکومتونو کې هم تجربه کړې ده، اوس هم ممکن د تجربې او د مشاهدې په حال کې. د دې یوازینی علت دا ده چې موږ په رسنۍ کې متخصص خلک نه لرو چې هغه د رسنۍ د پالیسي او د ستراتیژي د برخې متخصص وي، چې رسنۍ څه غواړي او د چا د پالیسي سره سم تګ غواړي، او د دوی هغه ستراتیژیکې موخې خپلې پالیسۍ ته په کتو څه شی دي. دا بحث په افغانستان کې بیخي نوی ده، په دنیا کې ډېر نه ده زوړ شوی، خو هغو کار ورته کړی ده، خواري یې کړې ده. نو که چېرته غوښتل کېږي چې حکومت په دې برخه کې کار وکړي، پکار ده چې د ژورنالیزم د متخصصینو نه چې څوک په دې برخه کې ماسټري کوي، پي ایچ ډي کوي،
تحقیقات کوي، مطالعه لري. یوازې دا نه ده مهمه چې ډیګري ولري، مهمه دا ده چې په دې تخصصي برخه کې مطالعه ولري. نو له هغو نه باید استفاده وشي. که ونه شي دغه واټنونه رانه ډېرېږي، راکمولی نه شو. د ژورنالیزم د دې سترې وسیلې رسنۍ او ټولنې ترمنځ خپل ارتباطات شته، او دغه اړیکې باید په څو مشخصو برخو کې مطالعه شي. مثلا موږ وایو ژورنالیست د ټولنې غړی ده، که نه؟ دا خبره همیش کوو، خو په دې باندې کله هم بحث نه ده کړی چې ټولنې ژورنالیست خپل بللی که نه. موږ ډېر کله په ژورنالیستانو باندې ډېر بد تورونه پورې کوو، او دې علت دا شي چې موږ د ژورنالیستانو ترمنځ د فاصله هم ایجاد سي هم اوږده شي، او د دې نتیجه دا چې ژورنالیست ما ته په کمین کې ناست دي، څه چې په ما کې منفي پیدا کوي باید دی له خپلې رسنۍ ووایي، هغه عقدې ته وتړل شي. ښه خبره دا ده چې موږ په ټوله دنیا کې دا رول لرو چې ژورنالیست د ټولنې غړی ده. ټولنه باید دا ژورنالیست خپل نماینده وبولي او خپل غړی وبولي. دا یو له بل سره هغه اړیکې دي. که ته ژورنالیست ته دا مسؤلیت ور په غاړه کوې چې ته د ټولنې غړی، د ټولنې د ضمیر غږ واوسېږه، ژورنالیست هم دا حق لري چې د ده خبره بیا ته د خپل ضمیر غږ وبولې. کله چې دا همغږي رامنځته شوه دا وسیله ښه وکارېدله، او که دا همغږي رامنځته نه شوله دا وسیله خرابېږي، او څومره چې رسنۍ خرابېږي هغومره ملک ورسره خرابېږي. په ټوله دنیا کې دا په تجربو رسېدلې ده، ټولې دنیا دا منلې ده چې کله رسنۍ د حکومتونو په مقابل کې درېږي حکومت خرابېږي. کله چې حکومت خراب شو خو هېواد خراب شو، نو ځکه د هېوادونو وراثت حکومت کوي. کله چې وارث نه و یا وارث خراب شو له پښو ولوېده، خو ټول هېواد له پښو لوېږي. یا مثلا موږ یو بل بحث لرو چې ژورنالیست د ټولنې استازی ده، خو په دې استازیتوب او نمایندګۍ کې دی او ټولنه یو په بل باندې ځینې حقوق لري. مثلا دی ملي ګټې، ځمکنۍ بشپړتیا او د ټولنې عقیدوي فرهنګي ارزښت دا باید درک کړي. کله چې استازولي کوي دغه اړخونو ته یې پام وي چې دی د ټولنې عقیدې او فرهنګ ته تاوان ونه رسوي، ملي ګټې او اخلاقي زیانمنې نه کړي، او ځمکنۍ بشپړتیا ته تاوان ونه رسوي. موږ ډېر رسنۍ وینو چې مثلا ډیورنډ کرښې ته وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پروت سرحد یا پرته سرحدي کرښه. دا خلک تر شا یې دوه خبرې دي، یا یې پالیسي داسې جوړه شوې ده چې د خلکو په ذهنیت کې دا پیچکاري کوي او دا پې ومني چې ډیورنډ یو رسمي کرښه ده یا رسمي سرحد ده، او یا داسې ده چې دا خلک غیر مسلکي خلک دي، په د خپلو الفاظو نه پوهېږي چې زه دې ته کرښه وایم ولې. دلته د ځمکنۍ بشپړتیا زیانمنېدل رامنځته شول. کله چې تا په خپل الفاظو کې ځمکنۍ بشپړتیا زیانمنه کړه دا ټولنه نور تا استازی نه بولي. یا مثلا ټولنه ټول په دې فکر کې ده چې په افغانستان کې دی یو ملي یووالی موجود وي. کله چې د دې ملي یووالي په ضد باندې تا قدم واخیست، د ملي یووالي په زیان باندې تا قدم واخیست، ټولنه تا استازی نه بولي. او کله چې په ټولنه کې مثلا یو څوک وي هغه د ملي یووالي په ضد باندې یا د ملي یووالي په زیان باندې قدم اخلي، ته خاورې پې اچوې او یې فعالیتونه توجیه کوې، دلته تا بیا د ټولنې استازیتوب ونه شوی کړی. نو ژورنالیستانو ته پکار ده چې دا درک کړي چې موږ د ټولنې د استازو په توګه نه یوازې دا چې خپله مسؤلیتونه لرو، خپل ژوند لرو، د ټولنې په وړاندې استازي خو یې وبللو، ځینې مسؤلیتونه هم دي چې هغه باید درک کړو، هغه باید په هر شي کې درک شي، په تحلیل کې، په خبر کې، په څېړنه کې، په مرکو کې، په پروګرامونو کې، په تودو بحثونو کې، په دې هر څه کې باید ته ورته پام وي. یو وخت کې یو ټلویزیون نه یو لوی قوم ته په افغانستان کې د ارامونې خطاب وشو، یو ډېر لوی قوم. هغه د ټلویزیون بیان هېڅ عکس العمل ونه ښوده، نو دا لازمه نه ده. کله چې ستا له سټیجه، ستا له مایکه نه او د تا له سکرین نه یو لوی قوم ته د حرمونې خطاب کېږي او ته بیا هم چوپ یې،
نو دلته د ټولنې استازی نه شوې. ته د هغې قوم استازی نه شوې کوم قوم ته چې دلته د ارامونې خطاب کېږي او ته یې دفاع نه شوې کولی. نو په کار ده چې دې مسایلو ته ډېر دقیق پام وشي خبریالانو په حیث باندې، یا څوک چې په ژورنالیزم برخه کې کار کوي. ژورنالیستان په ټولنه کې د بیړۍ د ماڼو یا د کشتیوان حیثیت لري. نو دته دا مسؤلیت ورلغاړي کېږي، حیثیت خو یې د کشتیوان شو، مسؤلیت یې دا ده چې دا کشتۍ به له دې څپو نه روغه راباسي ساحل او څنډې ته. که چېرته دا کار ونه شي کړلی دی ښه کشتیوان نه ده. ښه کشتیوان هغه څوک ده چې پرته سپرلي ورسره د ټوله د بحر له څپو نه راتېره کړي او یو خوندي ځای ته یې راورسوي. که دا کار یې ونه شو کړی ښه کشتیوان. نو د خبریالانو لپاره په کار ده چې دغسې کشتیوانانو په حیث باندې چې هغه په ډېرو بدو حالاتو کې هم د بحر نه ځان راباسلی شي ساحل ته یا د بحر غاړې ته، همدغسې چلند کوي. او دغسې چلند طبعا خطرات لري، خو څوک چې ژورنالیزم ته د کار لپاره راځي او به ځینې خطرات مني، به خامخا ځینې خطرات مني. تاسې کله کله ګورئ چې ځینې ژورنالیستان بندیان کېږي، ځینې وهل کېږي، ځینې ټکول کېږي، ځینې 20 ورځې 10 ورځې زندان تېروي، ځینې یو هفته 2 هفته بیخي ورکېږي که نه. طبعا دغه دا کیسې به په ژوند کې راځي، څوک به نه غواړي چې ژورنالیست یې په وړاندې یو قدم پورته کړي، ته به یې پورته کوې. اما ژورنالیستانو ته ښایي چې خپل ضمیر او خپل خدای ته ملامت نه اوسېږي او خپل مسلک ته ملامت نه اوسېږي. د قدم باید داسې اخیستل شوی چې دی ځان ته، خپل خدای ته او خپل ولس ته ملامت نه، حکومت ته د ملامت څه پروا نه کوي، ما ته د رسنۍ د خاوند په توګه ملامت څه پروا نه کوي، ولس ته د کله کله په یو نیمه برخه کې ملامت څه پروا نه کوي. خو زه مطمئن یم چې کله څوک هم د ځان فکر ولري، هم د خپل خالق فکر ولري او هم د خپل وطن فکر ولري، هغه سړی نه بیا څوک بندي کوي، نه بیا څوک ټکوي، نه بیا څوک خطر ورته مواجه کوي. ځکه هر څوک په دې فکر کې ده چې که زه چېرته د یو چا د خدایي غږ مخه نیسم، خدای ته مسؤل کېږم او د خدای له مسؤلیت نه ټول ډارېږو. د پلار مسؤلیت یو بانه به ورته وکړي، د کور مسؤلیت یو بانه به ورته وکړي، خو د خدای مسؤلیت داسې ده چې هغه ته بانه نه کېږي. نو هغه ادا کول غواړي او که ادا دې نه که جواب به یې خامخا وایي. موږ په لویه کې ژورنالیستان کولی شو ووایو چې دوی د ټولنې لارښودان دي، دوی د ټولنې ډاکټران دي، دوی د ټولنې مدیران دي، یا دوی د ټولنې روزونکي دي. دغه روزنه او لارښوونه هم خپل فرق کوي. که ژوند و موږ او تاسو دلته اوس سره بیا په دغه ځینو اصطلاحاتو باندې روزنه ده، لارښوونه ده، مدیریت ده، اداره ده، ځینې کیسې دي، پالیسي ده او ستراتیژي ده، وخت نه وخت په دې خبرې کوو، ټولې په یو ځای کې نه راژویږي. روزنه یو څوک ډېر عادي روزي، یو فکر ترویجوي، دا فکر یو لوري ته رهبري کوي او لارښوونه ورته کوي. موږ او تاسې ولیدل په دې تېرو 2 کالونو کې د هېواد ډېر ځوانان مخ په تېښته دي. په دې کې د رسنیو خاص رول دی. مثلا رسنۍ تاسې فکر کړی ده کله کله د ډېر خوږ خبر نشر کې، خو په اخر کې وایي چې دا په داسې حال کې ده چې نږدې 2 کاله یا له 2 کالو ډېر وخت کېږي د نجونو په مخ باندې مکتبونه بند دي. فکر به م کړی مثلا وایي چې امیرالمؤمنین په قندهار کې له یو روغتون نه لیدنه کړې، د روغتون ډاکټرانو، پرسونلو، مریضانو یې عادت یې کړی او له هغو سره یې مجلس نیولی. د روغتون ډاکټرانو ته ویلي چې دا مریضان ستاسو د فامیل خلک دي، دا تداوي غواړي او داسې چلند ورسره وکړي لکه د خپل کور خلک. صحیح ده؟ خو وایي چې دا په داسې حال کې ده چې همدې امیرالمؤمنین په حکم باندې نږدې 2 کاله کېږي چې د نجونو ښوونځي بند دي. دا خبره په پای کې وي که نه؟ دا خبره د تعلیمي ریپورټونو په پای کې که ولیکل شي یو مسلکیتوب ده. مثلا د پوهنې وزیر وایي چې د راروان میاشتې په 3مه ورځ باندې په افغانستان کې ټول ښوونځي شروع کېږي.
کنفرانس لري. یو وایي چې په افغانستان کې سږ کال موږ شاوخوا 2 لکه کسان له 12م ټولګي نه فارغه وو. دا کنفرانس که د دې په پای کې وویل سي چې دا په داسې حال کې دا چې نجونې متعلمین یې 2 کاله کېږي چې په کور ناست دي، دا مسلکیتوب. او که چېرته چاته خوراکي توکي ویشل شوي او ته د هغه په پای کې هم وایي چې دا په داسې حال کې ده چې نږدې 2 کاله کېږي چې نجونې د زده کړو د کار له حقه محرومې دي، دا غیر مسلکیتوب. ته په خلکو د مسلکیتوب په نوم تېری خو دا غیر مسلکیتوب او دا په کار نه ده. نو دلته ته خپل ضمیر او مسلک ته ملامت یې. ځان سره خو پوهېږي زه دا غلطي کوم او مسلک هم در باندې پوهېږي چې دا غلطي کوې. صحیح ده، مسلک هم در باندې پوهېږي او ضمیر خو هسې ځان سره پوهېږي زه دا غلطي کوم. نو په داسې حال کې که حکومت لاس در تیر کم څوک د دفاع نه کوي. اوس د افغانستان انټرنیشنل خبریال که څوک چېرته ونیسي ویې وایي څوک نه پرې خفه کېږي. خو د ژوندون رئیس او د مخابرات د وزیر کیسه مو لیدله چې سوشل میډیا یې کوم حالت ته رسولي وو. ژوندون د ولس استازولي کړې ده په ډېرو سختو حالاتو کې. اوس ولس هم دفاع کوي. خو انټرنیشنل د ولس د توقعاتو خلاف لګیا ده. ډېر خلک یې پیژني نه او بیا خبریال وویل چې وټکول چې څوک یې پروا هم نه کوي، هېڅ غږ هم نه اوچتوي. دې نه باید موږ په دې باندې پوه شو چې ټولنه د موږ ورځنۍ چارې څاري، ټول اعمال هم څاري. که موږ سم روان یو د دوی عکس العمل به هم سم وي او که موږ غلطي کوله عکس العمل یې غلط. خامخا یې موږ مقابل کې عکس العمل موږ رسنۍ خاص مسؤلیتونه هم لري. ټولنې ته نوي معلومات ورکوي، سمې خواته یې رهبري کوي، د مسایلو په اړه سمه روزنه ورکوي، د حکومت له ورځنیو فعالیتونو نظارت کوي. په دنیا کې نوي مسایل پیدا کېږي، نوي وسایل پیدا کېږي، ټکنالوژي پرمختګ کوي، د دې په اړه خپلو خلکو ته پوهاوی ورکوي او په لوی کې د ټولنې د عقیدوي، کلتوري، ملي او اخلاقي ارزښتونو د ساتنې ترڅنګ د قانون او امنیتي رازونو ساتنه یې د مسؤلیت په غاړه. موږ نشو کولی د خبریالانو په توګه یو پوستې ته لاړ شو وایي چې په دې سرحدي پوسته کې یوه دفعه ایښې ده، یوه داشکه ده، یو راکټ لري او 15 کسان پکې اوسي. دا یو استخباراتي راز ده. تاسې ولیدل چې په تېرو 20 کلونو کې کله کله ځینې خبریالانو ځان په دې باتور باله چې دا په نښه کړله چې په پلانۍ سرحدي پوسته کې دومره کسان اوسي. یا اوس ځینې خلک ځان په دې باتور بولي چې وایي چې زه پلاني ځای ته لاړم او پلانی راز مې د ادارې راوباسه. هغه رازونه چې استخباراتي دي په ټوله دنیا کې رول ده، هغه ساتل غواړي. موږ خبریالانو ته ویلی شو چې تاسې به خصوصي حریم ساتئ، امنیتي حالات به ساتئ. د دې دواړو د افشا هغه وخت ته حق لري کوم وخت چې یا امنیتي حالت افشا د وطن په خیر وي، استخباراتي حالت افشا د وطن په خیر وي، یا خصوصي حریم. مثلا د تا د وطن د استخباراتو رئیس په یو ولایت کې په هیواد کې د تا د دښمن هیواد د استخباراتو د رئیس خیخ ده. دا استخباراتي راز ده خو افشا کول یې د دې څو چنده ګټور ده. ځکه د تا د وطن د استخباراتي دستګاه په کور کې د تا د دښمن هیواد د استخباراتي دستګاه شتون دا معنا لري چې د دا هیڅ شی خوندي نه دي. د دې افشا کول د ژورنالیست او بالخصوص د تحقیقي ژورنالیست مسؤلیت، د رسنۍ مسؤلیت. خصوصي حریم عیني دا اوس خیخي د خصوصي حریم ده. ته څه حق لري چې زما له چا سره خیخي ده؟ د ما په ژوند کې د دې مداخلې حق نه لري، د مفتي صاحب او د استاد په ژوند کې د دې مداخلې حق نه لري.
خو که زه چېرته د دې وطن د استخباراتو رئیس وم، د سرحدونو د دفاع مسؤل وم، د کوم بهرنیو چارو وزارت کې د مهم انسټیټیوټ مشر وم، پالیسي سازه اداره کې مې کار کاوه، او بیا د دښمن هیواد سره چېرته اړیکه ولرم، خیښي او دوستي مې ورسره، دا خصوصي مسله ده، خیښي ده که نه؟ خو افشا کول یې ځکه پکار دی چې دلته په دولتي دستګاه تاثیر کوي، تر دې چې دومره خطر تر احساس نه کړي ته د چا د خصوصي حریم ننوتو ته حق نه لري. دې لپاره خپل شرایط دي. محکمې نه به اجازه اخلي، له هغه ادارې نه چې حکومت ورته جوړه کړې ده له هغه نه به اجازه اخلي، په دې باندې به کار کوي. بیا د څېړنیز یا پلټنې د ژورنالیزم کار دی چې په دې بیا بل وخت خبره کوو چې کوم وسایل نه استفاده کولی شو، د چا په اجازه یې کولی شو، څنګه یې کولی شو. ټولنه هم د رسنۍ په وړاندې خپل مسؤلیتونه لري. مثلا ژورنالیست د رسنۍ استازی څه دی، باید ژورنالیست خپل استازی وبولي. ژورنالیستان خلکو ته نوي معلومات ورکوي. دا نوي معلومات له کومه کوي؟ خو د همدې ټولنې خلک یې باید ورکړي. ژورنالیستان غواړي دلته راسي په دې کوڅه کې وګرځېږي چې دلته یو مرکز دی، پنجشنبې په ورځ خلک کې راټولېږي. دا څه شی کوي؟ ګاونډیان باید دا معلومات ورکړي چې ولې پنجشنبې خلک راځي او د مشاعرې غږ هم تر راوځي. بل وایي چې زه ورغلی یم په دې کې لیکچرونه وي. ته د ټولنې د مرکز خپله د ټولنې یو غړی ده، دې ته راځي، دې نه معلومات غواړي تاسو دلته څه شی کوئ، دا خپرېږي. خو که چېرته ته او د تا د باندې ګاونډیان دا معلومات ورنه کړي، دا معلومات همدغسې په شک کې پاتې شو. مثلا که موږ وایو چې ټولنه سم لوري ته رهبري کړي خبریالان، دا یې مسؤلیت بولو، نو بېرته د ټولنې مسؤلیت دا دی چې خبریالان کوم سم لوری ورښیي په هغه ورسره لاړم شي. که موږ وایو چې ټولنې نوي مسایلو په اړه د ټولنې ته وسایلو په اړه د ټولنې ته معلومات ورکړي. مثلا نن 100 کاله مخکې که تا چاته ویلي وایي چې دغسې یو وسپنه ده، ملا کوز ولاړ ده، 3 منزله پورته یې غږ راوځي، ته له سپیکر چا نه درسره مانه. خو اوس ټول دا مني. کله چا نن 13 کاله مخکې افغانستان کې چاته دا خبره کړې وای چې ته به دلته ناست یې، یو ورور به دې په امریکا کې، دواړه به لایف ژوندي سره وینې، خبرې به سره کوئ، کیدای شي ویلي وایي دا لیونی سوی، یا یې ویلي وایي چې د دې عقیده خرابه ده. خو دا شیان د موږ لاس ته راورسېدل، د موږ د لاس نه مخکې په رسنیو کې تبلیغ شول، بالاخره اوس موږ لپاره عادي ده. نو هر څه چې په دنیا کې نوي پیښیږي دا باید رسنۍ خلکو ته ورسوي. بهترینه نوې مسله یې چې دا د انسان په مغز کې د چیپونو یا د میموري کارډونو نصبول دي. ایلن ماسک وایي چې نږدې 6 کاله زما کمپنۍ په دې باندې کار کوي چې زه د انسان په مغز کې دغسې یو چپ یا دغسې یو میموري کارډ کېږدم چې هغه څه چې انسان یې د ځان نیمګړتیا بولي ورته پکې واچوم او دی د انسان په توګه بیرته استفاده ترې وکړي. دا کیدای شي زما او ستا لپاره اوسه پورې هم سوال ده چې څنګه به د انسان د دې طبیعي مغز سره دا مصنوعي مغز یو ځای کېږي که نه؟ خو هغو خلکو د ساینس له هغې برخې نه چې د قرآن نه راوتلې استفاده کړې ده، په کار اچول چې قرآن په دې برخه کې دغه شی لري، دا څه شی دی؟ پلټنه یې کړې، خواري یې کړې، تکلیف یې کړی، نتیجې ته یې ځان رسولی، سپوږمۍ ته یې ځان ورساو، او اوس د تا په مغز کې چیپونه ایښودو کوشش هم کوي. موږ ورته پراته یو. قرآنونه ټول په کور کې داسې ایښي دي چې ګردونه پرې پراته دي. تلاوت لپاره یې نه راخلو، د تفسیر لپاره خو یې ورې نه راخلو، د مسایلو د راباسلو لپاره یې ورې نه راخلو. همدا ژورنالیزم ما خپله ځینې ابتدایي ملایان د خپلې ټولنې لیدلي چې د رسنۍ هم سمې نه بولي، روا یې نه بولي. اما په دې قرآن کې ټول هغه څه شته چې نړیوالو د ژورنالیزم نړیوالو د اصولو په نوم راباسلي دي. 1100 کاله وروسته، 1400، 1200، 1100 کاله وروسته له اسلامه خلک را یو ځای سوي دي، ویلي چې ټولنه سم لوري ته رهبري کول دا د رسنیو مسؤلیت ده. او ته واضح لري چې په تا کې د امت د خیر ډله هغه ډله ده چې خلک ښه لوري ته رهبري کوي، له بدو یې ساتي، یې منع کوي. اوسه پورې په قرآن کې دغه آیت
چې نهي او منع ده. هغه څوک چې په عربي پوهېږي هغه سړی عربي ادبیاتو کې ماستریږي هغه په دې پوهېږي چې د منع او د نهي ترمنځ فرق څومره ده، خو موږ دغه هم نه درک کوو او موږ دغه وړو الفاظو ته هیڅ مراجعه نه کوو کار نه خراب شي. که موږ دغه وړه مسله د وړکۍ لغات سم تفسیر کو، خلکو ته یې ورسو، د رسنیو له لارې بحث پرې وکړو، خلک نه رانه بېلارې کېږي. نو ټولنې ته چې تا څه ورکول دا د ټولنې مسؤلیت ته چې له تا سره په هغه لاره لاړ شي او در سره ویې مني. کله چې ټولنه تا دا مسؤلیت بولي چې نوی خبر به ورکوې، کله چې ټولنه تا دا مسؤلیت بولي چې نوي وسایل به ورپېژنې، کله چې ټولنه تا دا مسؤلیت بولي سم لوري ته به رهبري کوې، نو ټولنه هم په ځان باندې باید دا مسؤلیتونه ومني، سم لوري در سره لاړ شي، نوي مسایل در سره ومني او نوي وسایلو په اړه چې نوي چې کیسې راځي هغه در سره واوري او ویې مني. د رسنیو د ارزښت په اړه علامه سید جمال الدین افغان رحمه الله وایي چې رسنۍ د ټولنې لپاره مشفق طبیب، ریښتونی ناصح، فکري معلم، متواضع ادیب، بیدار عسکر، ځیرک ساتونکی، د تجارانو لپاره ښه رهبر، د حاکمانو لپاره ښه مشاور، د علم او پوهې د خاوندانو لپاره د سترګو نور، د سیاستپوهانو لپاره د منل شوي پرمختګ مضبوطه قلعه او د انساني لارښوونې لپاره کلکه رسۍ ده. چې اوس ژورنالیست ته دومره مسؤلیتونه ورله غاړې دي، څومره ملا کړي. مثلا موږ کوم ځای کې مضبوطه قلعه یو، په کوم ځای کې فکري لارښودان یو، په کوم ځای کې متواضع ادیب رول دی لوبولی، چېرته د ټولنې په خپل وګړي باندې د شفقت لاس راتېر کړی، مشفق طبیب جوړ شوی. تر ټولو برخو کې د موږ یو لوی علت دا ده چې موږ په رسنیو کې په تېرو 20 کلونو کې عام د رسنۍ مؤسسین او مسؤلین د پیسو د ګټلو لپاره ورته راغلي وو، عامې کارکوونکي د یو خپل دغه مسؤلیت چې ورله غاړې ده ادا نه کړه. 2015 کې په اطلاعات و فرهنګ وزارت کې د افغانستان تیر 15 کلن مزل رسنیز مزل ته کتنه یو مقاله ما مور کې لرله. هغه وخت کې زه نوی استاد شوی وم. په مې دا خبره پکې وکړه چې رسنیو لاره غلطه کړې د $2 لپاره په داسې خپرونو باندې خپل کسان مصرفوي چې ټولنې ته خیر نشته. حکومت او د رسنیو د څار مرکزونه دي چې ته پام وکړي. څنګه راووتو د رسنیو یو ټولنې مشر ودرولم، وایي دا د استاد ډېره غلطه خبره وکړله. مالې خو خپل منطق ورته لاره او د منطق زه رښتیا هم غلط وم. اما ما ورته وایي چې نه، ګورې د خلکو مسؤلیت در له غاړې ده، د ولس مسؤلیت در له غاړې ده. موږ لا دې ته په غوره کې وي چې زه ژورنالیست یم، د ټولنې د ماڼو حیثیت لرم، د کشتیوان حیثیت لرم. ما لپاره دا کافي ده نه، د دې حیثیت شاته یو دروند مسؤلیت په غاړه لري. ګورې د ملا امام خبرې د جومات همغه 500 کسانو ته رسېږي چې دته ناست دي، خو د یو خبریال خبرې میلیونونه خلکو ته رسېږي. ته په دې مه خوشحالېږه چې زه 15 د ملا نه تکړه یم، هغوی 500 نه پورته غږېږي، زه 45 میلیونه خلکو ته غږېږم. ته دا د ځان لپاره دروند پیټه یې وبوله او د ځان لپاره دا یو فرصت وبوله چې تا دا موقع خدای درکړې ده چې ته خپل 40 میلیونه نفوس ته خپل غږ ورسوې، په یو وخت کې ورسوې. دې نه ته څه استفاده کولی شي. دغه ژورنالیستان چې کار کوي په رسنیو کې لګیا دي، خواري کوي او دغو برخو ته یې توجه کړې، خو چې نه کوي هغه همدا دنیا خرابه ده. څوک باور نه پرې کوي، همې هغه دنیا خرابېږي. د خدای د مسؤلیت اوس ژورنالیستانو ته دا خبره وکړي نه یې در سره مني. یو وخت کې د رسنیو ارزښت او د ټولنې حیثیت ته په کتو باندې دغه جیمي کارټر د امریکا ولسمشر ودې ویلي وو چې
زه که ماته څوک وس د دې راکړي $10 راکړي چې په دې باندې جګړه وکړه $9 یې په تبلیغاتو په رسنیو مصرف کوم $1 په وسله یعنی معنا د رسنۍ دومره مهمې دي چې د جنگ د $10 نه $9 باید په مصرف شي او $1 جنگ ته ویل شي خو اوس که موږ چاته دا خبره کوو چې په رسنیو سرمایه ګزاري پکار ده رسنۍ ځینې برخو کې پرېښول پکار دي ځینې برخې قیدول پکار دي ځینې کیسې شته چې هغه تر چې حکومت هغه حالت ته نه وي رسېدلی موږ دا تقاضاوې نه شو کولی یو ځلې باید حکومت ځینې قدمونه واخلي دې ته جوړ شي چې په لار روان شو بیا ځینې برخې اصلاح شي ځینې خلک چې اوس ګیله کوي چې مثلا زه د ژورنالیزم د استاد په توګه دا خبره اکثره خلکو ته کوم چې دا ځینې ژورنالیستان چې ګیله کوي چې ما د حقایقو پلټنې نه پرېږدي د حقایقو نشرولو ته مې نه پرېږدي اصلي خبره دا ده چې دلته د حقایقو له نشر نه خلک بده استفاده کوي ته دا ټولو ترازو ځان سره وکړه چې د دې حقیقت نشرول به څومره ګټه وکړي او له دې نه استفاده به څومره تاوان وکړي که چېرته د دې حقیقت نشر د استفادې له تاوان نه ډېره ګټه کوله نشر یې که بندي دې هم شی به خو که چېرته د دې حقیقت خپرولو بیا وروسته د هغه له نشر نه استفادې تاوان په کراتو ډېرو نو مه یې نشروه یو حقیقت دی د ځینو تاوانونو قرباني شي ځینې ګټې چې ته پې کولی شي د دې قرباني دي شي یو حقیقت ځکه که چېرته حقیقت د دې قرباني نه کړي ته ټولنه قرباني کوي او د ټولنې قرباني ما مخکې هم ویلي چې حکومت د یو هېواد وارث دی کله چې وارث زیانمنوي هېواد زیانمنوي کله چې وارث زیانمنوي وارث ته تاوان رسوي هېواد ته تاوان رسوي او چې هېواد ته د تاوان ورسوي بیا په داسې سرنوشت ککړېږي چې تر راوتل ډېر سخت وي د رسنیو ټولنیز مسؤلیتونه دي نړیوال زه فقط په دین کې هغه څو هغه درکوم د حوالې ځکه دا ټول تفسیر زه درته وایم سختي یا دا پریزنټیشن درته پرېږدم کېدای شي چې کافي یې کوي استفاده تر وکړي ټولنې ته صحیح دقیق معلومات او خبرونه وړاندې کول په دې اړه د سوره بقرې 283 آیت موږ لرو واضح او ژباړه یې واضح ده چې هېڅ شهادت مه پټوئ او که څوک شهادت پټوي په ګناه کې ډوبېږي زه هغه مطلق عادي ژباړه درته وایم ته کولی شې چې له دې نه مخته لاړ شي ټول تفسیر یې وګورې د سوره احزاب او یایم آیت ته هغه وایي چې تاسې له الله نه وویرېږئ او خبره درسته کوئ سمه یې کوئ دې معنا دا ده چې موږ ته په قرآن کې دا حکمونه شوي دي چې موږ باید سم وغږېږو درستې خبرې وکړو ټولنه سم لوري ته بوځو که څه وینو شاهدي په سمه توګه ووایو که شهادت پټوو ګناهګارېږو خو زموږ د دې برخې عالمانو دې برخې کې زه یو ډېره جالبه خاطره درته وایم فارغېدم بېګا مې استاد ته هغه د سړي نوم هم واخیست نه غواړم چې دلته یې نوم واخلم ما په تحلیلي ژورنالیزم یو کتاب لیکلی و کابل پوهنتون ته راغلم په دې کابل پوهنتون کې مې یو استاد ته وویل چې په دې مقاله راته ولیکه هغې چې دا سریزه وکړه ما په سریزه کې ویلي و چې لومړی انسان چې پیغام یې راوړی آدم علیه السلام خو د پیغام لیږد او انتقال دا له انسانیت هم بره خبره ده خدای خپل پیغام د خپل ملائکې په وسیله خپل خلیفه ته ورکوي او هغې ټولنې ته رسوي او د خبریالانو یو مسؤلیت د پیغام لیږد په سریزه کې مې داسې شروع را کړې وه بیا ما ته راته ویلي وای بچه می چیز نوشته که دی اسلام یک دین کناز ژورنالیزم یک چیزی نو
اسلام یو زوړ دین ده او ژورنالیزم یو نوی شی دا ما سره برابره وه. زه راووتم ډېر په غوسه مې ورسره وکړله. بیګا مې دته هغه کیسه وکړه د انداز. بیګا مخستن ما مجلس سره کړ. ما ویلې استاده په تا باندې نه لیکم مقاله په دې کتاب. دغه استاد سریزه مې بیا پې وانخیسته چې تر اوسه په دې باندې نه یې پوه شوی د یو مسلمان په توګه دې دا نه ده منلې چې اسلام د ژوند ټولو علومو، فنونو او مسایلو ته شامل دین ده. زموږ د عقیدې اساس دا ده چې اسلام داسې دین ده چې د ژوند ټولو چارو ته مشتمل ده. کله چې د چا عقیده له دغه ځایه خراب وه، په هغه ته تا بیا کتاب لیکلی ایښی دی ورته چې استاد دا ولیکه، دا ډېره سخته ده که نه. تر راجګ شوم. بیګا مې ورته ویل چې یار به چېرته یې که نه، سړی ورځ سلام ته ورسي څه غورې دي. هغه اوس نسته تللی چې یعنې موږ دغه خپل دین بل چاته پرېږدی. اوس موږ ته غربیان وایي ټولنې ته دقیق معلومات ورکول او سم معلومات ورکول د ژورنالیستانو مسؤلیت ده. غربي څه وخت درته وایي 1900 کلونو نه راوروسته، یا په 1980 کې دي، یا په 80 کې دي، یا په 80 کې دي. په 1980 کې د ژورنالیزم نړیوال اصول جوړ شوي. حال دا چې ته د دې نه 1200 کاله مخکې 1200 کاله مخکې ته واضح احکام لري، ته نه استنباط یې. هغه به د خپلو معلوماتو په نوم در باندې تېروي او ته ترې ناخبره یې. بېرته همدغه شی غیر اصولي او غیر دیني م بولې، ځکه چې ته نه یې تر خبر. یا مثلا ټولنې د سالمه روزنه او لارښوونه، دا موږ د رسنۍ یو نړیوال مسؤلیت بولو. رسنۍ یو نړیوال اصل دا ده چې دوی به ټولنه روزي، تربیه کوي به او سمې لوري ته به یې ولي. دا د رسنۍ نړیوال منل شوي اخلاق. په دې اړه موږ په قرآن عظیم الشان کې د سوره التحریم 6 آیات لرو. واضح هغه واضح درته وایي هغه کسانو چې ایمان یې راوړی، تاسو خپل ځانونه او خپل اهل له داسې اور نه بچ وساتئ چې د هغه خشاک خلق او کاڼي دي. په ده باندې ډېر سخت خویه قوتناکې ملایکې مقررې دي چې دوی به هغه څه کې د الله نافرماني نه کوي چې دوی ته یې حکم کړی وي، او دوی هغه څه کوي چې دوی ته حکم شوی ده. اوس دلته د سالمې روزنې په مسله کې موږ له تا نه مخکې نه دي لېږلي مګر سړي یا پیغمبران چې موږ هغوی ته وحی کوله. نو تاسو له اهل علمو نه تپوس وکړئ که چېرې تاسو نه پوهېږئ. واضح ما یې ژباړې راخیستې دي. که چېرې موږ غواړو چې له قرآن نه هغه څه راوباسو چې موږ ته دې لار راکوي چې موږ له خلکو معلومات وغواړو، بیرته خلکو ته نقل کړو. بهترین احکام اما له موږ نه ورکه ده. دا کیسه چې ټول له موږ نه ورکې دي. په ټولنه کې د بدو عملونو، دودونو، اداري فساد او ټولو پروګرامونو او خوځښتونو په مقابل کې جدي مبارزه چې انسانیت د بربادۍ، ورانۍ، تخریب او بدبختۍ په لوري بیایي. دا نړیوال اصل ده چې ټولنه کې به د هغو اعمالو مخه نیسي، ټولنه بربادۍ ته وړي. د ژورنالیزم په قرآن کې دغه 1400 کاله مخکې درته وایي چې په تاسې کې ښه ډله او ښه خلک هغه څوک دي چې خلک ښه لوري ته رهبري کوي او له بدو یې ساتي. دا بهترین خبریالان. زه همیشه هغه د موږ دعوت و ارشاد امیر د مولوي صاحب محمد خان هغه سره ټوکه کوم. زه ورته وایم چې له تا نه موږ تکړه یو، ته یوازې دا 200 کسانو ته خپلې خبرې رسوي. اما د ما یو شاګرد چې په رسنیو کې کار کوي، په زرګونو خلک یې خبرې اوري. خو غم دا دی چې تاسې ټولنه منکراتو ته متوجه کوئ او موږ یې معروفات ته. ما که زه صحیح ده په عذابو سره ګپ لګوو. نو خبره دا چې خبریالان چېرته دې ته فکر وکړي چې ټولنه په سیاسي، اقتصادي، ټولنیز، فکري، فرهنګي او نور اړخونو باندې ښه تربیه کې زموږ په ټولنه کې د امنۍ مشکلات به هېڅ شی هم نه وي، هېڅ شی به هم نه وي. که چېرته ملا سم پوه سه په هېچا باندې په زوره ګیره نه پرېږدي، او که چېرته فرد سم پوه سه هېڅ کله د ملا سره په ضد ګیره نه ښایي. زموږ مشکل دا ده نه هغه سم پوه شوی او نه موږ سم پوهېږو. تا کیسه رانه خرابه شي.
او دا د رسنیو مسؤلیت ده که نه چې دې برخه کې کار وکړي. خو څه ووایم، د ټولنې د عقیدوي، کلتوري او ملي ګټو ساتنه او د لا پیاوړتیا لپاره یې کوشش او هڅه، دا د ژورنالیستانو کار ده، دا نړیوال اصل ده. او موږ د سوره مائده 2 آیت لرو په دې کې، کله چې ژباړه وګورئ او تفسیري وګورئ کولی شئ چې استفاده تر وکړئ. همدا ډول دغو هیوادونو، ګوندونو، وګړو او سازمانونو په مقابل کې جدي مبارزه چې په هیواد، سیمه او ټولنه کې مختلف تعصبونه، جنګونه او فسادونه زیږوي. هغه ګوندونه، ډلې او خلک چې د خلکو د امت ترمنځ تعصب او فکري اختلافونه زیږوي، په دې باندې په قرآن کې صریح حکمونه دي. د سوره مائده 15 آیت په دې اړه مطلق حکم لري او موږ قرار ورته ناست یو. په دې چې هم نه لرو. تاسو اسلام او ژورنالیزم کتاب راواخلئ، اسلام او رسنۍ کتاب راواخلئ، هغوی هم مطلق احکام نه دي راخیستي، غږېدلي دي. او کار ته چې دا احکام تفسیر شي. دا له مانه مفتي صاحب او ته ښه کولی شئ، ځکه په عربي مسلط دی او په دین مسلط ده. زه به په قرآن باندې هغسې ونه پوهېږم لکه مفتي صاحب چې پوهېږي، خو له مسلکیانو سره ګډ کار غواړي، ځکه زه به یې په اصولو د ژورنالیزم پوهېږم او ته به یې په هغو احکامو ښه پوهېږي. له یوه لاس نه بیا هم ټک نه خېږي، او که خطا یې په دې 2 کالو کې کېدای شي ډېر ټک کړی وای، که نه کوي. دغسې د ژبې ادبي ښکلا چې موږ ژورنالیستان باید ښه ژبه ولري، په دې باندې په قرآن کې خپل حکم شته. په هر ډول حالاتو کې له نرمې ژبې او حکمت نه کار اخیستل، په دې اړه واضح حکمونه شته او کار ده. دغه د موږ تاسې هغه نړیوال ټولنیز مسؤلیتونه وو چې په قرآن کې هم خپل احکام لري. پرزنټیشن کې مې هغه آیتونه هم نیم کلر اخیستي دي، خو تاسې کېدای شي بیا تکمیل کړئ او آیتونو نمبرونه هم شته پکې. ملي وحدت ته رابلل، د تعصباتو ساتنه، ملي ګټو پالنه، ملي مسایل پالل، ملي فرهنګي مسایل ترویجول، او که احیانا څوک د دې شیانو په مقابل کې غلط قدم ږدي، د هغو رسوا کول د رسنیو مسؤلیتونه دي. موږ د خبریالانو په توګه باید په دې باندې وپوهېږو چې هغه خلک چې زموږ د فرهنګ په مقابل کې، موږ د ملي اساساتو په مقابل کې، موږ د ملي ارزښتونو او مسایلو په مقابل کې قدم اخلي، رسوا شي. که رسوا نه شي، کیسه رانه خرابېږي که نه. نو ځکه تاسې خپله پوهېږئ چې د رسوا کېدو د اصلاح لپاره کومې لارې دي. له هغه لارو نه باید اصولي استفاده وشي، غیر اصولي نه. ځکه چې مثلا موږ د انتقاد لپاره لومړنۍ مسله چې د سري انتقاد لرو، یو چا ته د خپلې نیمګړتیا ورښول مخامخ، دا بهترین کیسه ده. په مخامخ ونه شوه، په دوستانو په یو مجلس کې سړی ورته ویلی شي، په هغه ونه شوه، بیا رسنۍ لاره ده. دغه د نجونو د زده کړو مسله چې ډېر راوتلې ده، ورځې کوم وزیر صاحب هم ویلي وو چې یاره دې نور ډېر خراب کړو که نه. او دا د دې لپاره دا خبره کوي چې دا نوره نو نه په مخامخ ناستو وشوه، نه د دوستانو په منځ کې ناستو وشوه، اوس میډیا ته راووته. او که میډیا دا مسله ډېره کش کړي، خدای نه که په جای د دې چې ښه لوري ته لاړ شو، نوره یې خرابه نه کړو. نو په کار ده چې میډیا هم دې برخې کې ګزاره وکړي، د حکومت ویاندویان هم دغسې مسایلو په جواب کې ډېره ګزاره وکړي. پکتیا کې دغه د اکثرو ادارو ویاندویان چې دي له خبریالانو پټېږي، والي ویان تر شی ورپاتې دي. یو ورځ اطلاعاتو فرهنګ رئیس راته ویلې چې زه به دا ویاندویان راوغواړم، یو 10 ورځې وخت راکړه چې له دې خلکو سره په خبره پوه شو، دا ټول له خبریالانو پټېږي. ما ورته ویل دوی ملامت نه دي. وایي ولې؟ ما خو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس رسنیو ته ومنله چې و په پکتیا کې د نجونو مکتبونه خلکو خلاص کړي، سبا دې منفق بل ویان به دا جرأت وکولی شي؟ نه. ما ویل ښه خبره ده چې اول خپل ویاندویانو ته پالیسي تشریح کړي. پالیسي څه شی ده؟ په روان کال کې څه غواړي، 3 کاله بعد څه غواړي، څه ممکن دي. کله چې په دې باندې تا ویان پوه شه، هغه کولی شي رسنۍ سره واضح او روښانه خبرې وکړي. نو ملکه ماور ولې هم دا سړي نه چې نه جوړېږي، ځکه دا ډارېږي، شاته یې ډار وي. ښځه صحیح. نو ژورنالیستان ځینې اخلاقي دندې هم لري، د خپل هیواد منافع ساتل دي، په هر حالت کې د حقیقت پالل دي، له دروغو ځان ساتل دي.
د هر خبر راپور او معلوماتو دقیق والی ده، ثقه والی ده. د سپکو سپورو ځان ساتل دي، له سپکو خلکو سره ځان په ترازو کې نه اچول دي. ملي مسایل په داسې بڼه پالل دي چې ملت ته یې نور تاوان ونه رسېږي. فکري روښانتیا یې کار ده، فرهنګ پالنه یې کار ده. په فرهنګ کې هغه برخې چې اصلاح ته ضرورت لري هغو ته توجه پکار ده. ځینې برخې د موږ او تاسې رواج ګرځېدلي دي، خو سم رواجونه نه دي، باید تغییر شي. او هغه تغییر رسنۍ په ترویجي فکر باندې کوي، کرار تدریجي ترویج، قدم د خلکو په افکارو کې کرل، چې بالاخره نتیجه دې ته ورسېږي چې هغه ناوړه فرهنګونه یې له ذهنونو ووځي، او چې وځي وخت نیسي. په نتیجه کې باید ووایو چې ژورنالیزم په عقیدوي برخه کې، په تجارتي برخه کې، په اقتصادي برخه کې، په سیاسي برخه کې، په ټولنیزه برخه کې، په چاپېریالي برخه کې، په ښوونیزو برخو کې، په مدیریتي برخو کې، په څار او نظارت او کنټرول کې، د هېواد د بهرني او داخلي سیاست په برخه کې، د حکومتونو په اصلاح کې، د خلکو په متوجه کولو کې، د مشرانو په متوجه کولو کې، د ولسونو سم لوري ته په رهبري کولو کې، په دې ټولو برخو کې ډېر مثبت تمامېدلی شي نسبت منفیت اثراتو. خو که چېرته موږ توجه ورته وکړو او له مثبتو ټکو نه استفاده وکړو، هغسې چې اصول دي هغسې یې وکاروو، استفاده ته وکړو. نور که چا سره پوښتنه وي خو مهرباني، او که نه وي نو خدای دې وکړي چې له دې عنوانونو شی ذهن ته راګرځېدلي وي.